رسول الله يا حبيب الله یو محترم پوښتنه کړې ده، وایي خور مو مسکینه ده، نو موږ خپل زکات یا سرسایه ورکولی شو که نه؟ محترمه، هغه خور چې ستاسو څخه په ویش جدا وي او مالکه د نصاب نه وي، نو تر نورو ډیر فضیلت لري چې خپلې خور ته زکات یا سرسایه ورکړي. او همداراز ټولو مسلمانانو ته مو دا توصیه ده چې خپل زکاتونه و خپلو خویندو ته ورکړي. هغه خویندې چې ستاسو څخه په ویش جدا وي، ځکه اکثره خویندې بېوسه وي، ناداره وي، نه کاروبار لري، نه تجارت لري، نه دوکانداري لري، ژوند یې په کړاوونو، په مشکلاتو او په بېوسۍ کې تېرېږي. و هغه خویندو ته زکاتونه و سرسایې ورکړئ چې تاسو د حیواناتو په رقم خرڅ کړي، نو دا ستاسو دپاره لوی اجر و ثواب دی چې خپل زکات، خپله سرسایه خپلو خویندو ته ورکړي. فتاوای هندي اول ټوکه و صفحه 190، همداراز خیر الفتاوا دریم ټوکه و صفحه 473، همداراز فتاوای هدیه و اویایمه